سولې ولولې چینل ته ښه راغلاست. دا هغه ځای دی چې موږ پکښې د نړۍ پټ حقیقتونه بربنډوو. نن یو داسې پوښتنه کوو چې میلیارډونه خلک یې احساسوي خو ډېر لږ یې د پوښتلو جرأت لري. په رښتیا نړۍ څوک چلوي؟ آیا دا حکومتونه دي؟ شتمن خلک دي؟ کمپیوټري الګوریتمونه دي؟ که داسې پټ ځواکونه دي چې نوم نه لري خو د هر انسان ژوند ته رسیږي؟ پخوا دا پوښتنه ډېره ساده وه. باچیانو تاجونه پر سرول، مذهبي رهبرانو واک درلودی، امپراتوري د وینو په قیمت خپل سرحدونه جوړول. خلک پوهېدل چې واکمن څوک دی، مالیه یې ترې اخیسته، پوځ ته یې اړیستل او ځان یې د خدای یا وطن استازی باله. خو دا وخت تیر شو، تختونه ولوېدل، جامې ورکې شوې، خو واک لا هم پاتې دی. نن سبا واک نه تاج لري نه د خلکو مخ ته راځي، یوازې اسنادو باندې امضا کوي، معلومات کنټرولوي او قرار د هیوادونو ترمنځ د انټرنیټي کیبلونو او پټو حسابونو له لارې تیریږي. اصلي واکمنان نه ټاکل کیږي بلکې پټ ساتل کیږي، د حساب ورکولو، افشا کېدلو او تاسو څخه پټ ساتل کیږي. هغه نړۍ چې تاسو یې وینئ، ولسمشران، پارلمانونه، ټاکنې، دا رښتیا ده خو بشپړه نه ده. تر شا یې یو بل سیوری ولاړ دی، د ادارو شبکه، پټ تړونونه، سوداګریز یوځای کېدنه او چیپې پرېکړې. قوانین د خلکو په مخ کې تصویبیږي خو اصلي اندوخړه د پردې تر شا تنظیمېږي. ځینې خلک دا ژور حکومت بولي، نور ورته پانګوالي، امپراتوري یا نړیوالتوب وایي. خو ښایي دا نه کوم شخص وي نه کومه توطیه، ښایي دا یو لوی ماشین وي، داسې ماشین چې پیړۍ وړاندې جوړ شوی دی، د پیسو د لارې ساتل کیږي او د کمپیوټري کوډ د لارې وده مومي. دا روان دی که ته یې رایه ورکړې یا نه. راځئ د بانکونو څخه شروع کړو. هغه زموږ د کوڅې د سر کابل بانک یا عزیزي بانک نه یادوم، بلکې هغه چې دا پرېکړه کوي چې یو هیواد باید څه جوړ کړي، څه پرېږدي او څه پور واخلي. د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک، مرکزي بانکونه دا یادوم. دا ټاکل شوي نه دي خو د میلیارډونو خلکو د ژوند اصول لیکي. ورپسې راځو د شرکتونو پټ سلطنت ته. دا یوازې شرکتونه نه دي، دا امپراتوریانې دي. بلاک راک 10 تریلیونه ډالره کنټرولوي. وانګارډ تقریبا د هر لوی شرکت برخوال دی. دا بازارونه نه دي، دا د نړۍ مالکان دي. یوازې یو څو کسان چې زیاتره خلک حتی د ځینو هیوادونو په نامه مشران یې لا نه پېژني، پر هغو چوکیانو ناست دي چې د خوړو، برېښنا او اوبو کنټرول په لاس کې لري. حتی په ځینو هیوادونو کې دوی کولی شي د یوې کلمې په ویلو سره د یوه ملت پیسې بې ارزښته کړي او دوی ته هېڅوک رایه نه ورکوي. دلته ستاسې معلومات هم بې برخې نه دي. هر لایک، هر لټون، هر موقعیت، دا ټول ځواک لري، دا خرڅېږي، دا کارول کېږي تر څو دا وړاندوینه وشي چې ته به چا ته رایه ورکوې، ته به څه اخلې، ته به د چیش څخه بیریږې. فیسبوک، ګوګل، ټیک ټاک دا یوازې کارندویان نه دي، دا د ذهنونو امپراتوریانې دي. او کله چې خلک راپورته شي یا غواړي ځان خلاص کړي نو بیا زور راځي. پوځونه، قراردادیان، څارونکي، بې پیلوټه تیارې راځي. دا تل د خلکو د ساتنو دپاره نه وي، ځینې وختونه یوازې د شخصي ګټو د خوندي کولو لپاره وي. اوس خصوصي پوځي شرکتونه هغه کارونه کوي چې پخوا به پوځونو کول، لکه جګړه، امنیت او وژنه. خو اوس دا کارونه له هیڅ حساب کتاب پرته کیږي او لا ډېرې پیسې پکښې ګټل کیږي. بلاک واټر په عراق کې، واګنر په اوکراین او افریقا کې،
دا ډلې هیڅ بیرغ نه لري خو زور لري، وسلې لري، پیسې لري. خو ټولې جګړې وسلې نه کاروي. ځینې جګړې اوس د کمپیوټر او کوډونو سره کیږي. نن سبا هغه ځوانان چې ساده جامې اغوندي د جنرالانو ډېر واک لري. دوی پوهېږي ته ولې کلیک کوې، د چی څخه بیریږي او دا څنګه ستا پر ذهن اثر کولی شي. اوس حکومتونه دا معلومات د شخصي شرکتونو څخه رانیسي. پلانتیر، کلیر ویو ای آی او پیګاسوس دا د جاسوسي وسایل نور یوازې د دشمن د پاره نه دي، دا ستا د کلیک، پیغام او حتی د ذهن د خیال لپاره هم دي. څارنه اوس عامه شوې ده او تا ته نږدې ده. نو بیا دا پوښتنه راولاړېږي، په رښتیا نړۍ څوک چلوي؟ نه ولسمشر، نه باچا، بلکې یو ګډ، پټ او دروند نظام د پیسو، ټکنالوژي، جنگ او رسنیو نظام. دا ټول یو بل ته ځواک ورکوي او د دې ټول نه پورته هغه خلک ناست دي چې دا تارونه سره مشلوي. د نړیوال اقتصاد فورم مثال در واخلي. دا هغه ځای دی چې ولسمشران، میلیاردران او د رسنیو مشران پټ سره ناست وي. دوی وایي دا یوازې خبرې دي، خو خلک شک لري چې دا غونډې د پټو پریکړو او د واکمنو ترمنځ د معاملې ځایونه دي، نه یوازې خبرې. دلته یوازې د پیسو خبره نه ده، دلته د کیسې خبره ده. څوک چې کیسه کنټرولوي باور کنټرولوي او باور ټول بازارونو، رای او حتی پوځونو ته حرکت ورکوي. همدا لامل دی چې سترې رسنۍ ډېر کم وخت خپلواکي وي. دا هم د همغو خلکو ملکیت دی چې نور هر څه لري. له روبرټ مرډاک تر جیف بیزوس پورې دا د رسنۍ امپراتوري زموږ فکرونه جوړوي. خبرونه سانسور کیږي، الګوریتمونه تنظیمیږي. اوس حقیقت هغه څه نه دی چې پېښ شوی دی، حقیقت هغه دی چې تا ته درښکاره کیږي. او بیا راځي هغه پټه شبکه چې ته یې هېڅکله په رسمي کاغذونو کې نه وینې. پخواني خاندانونه، پټ بنیادونه، زړې پیسې. دا خلک اعلانونه نه خپلوي، دا خلک بنیادونه، وقفونه او امانتونه چلوي. شتمني یې پټه ده، خو اغېز یې د ټولې نړۍ تر کچې دی. آیا ته کله حیران شوې یې چې ولې ځینې خلک هېڅکله نه بربادېږي؟ ولې کله چې بحران راځي غریب له منځه ځي خو شتمن لا پیاوړی کیږي؟ ځکه چې د بربادۍ قوانین د همدغو خلکو لخوا لیکل شوي وي چې د بربادۍ څخه ګټه اخلي. حتی په دیموکراسي کې هم اصلي رایه په قانوني چلونو کې ورکېږي. لابیګر قوانین لیکي، تمویلونکي کمپاینونه ټاکي او میلیاردران د رای له لارې نه بلکې د چکونو د لارې باچایي کوي. نن سبا د نړۍ تر ټولو شتمن 1% خلک تر 90% ټولو څخه زیاته شتمني لري. دا یوازې نابرابري نه ده، دا یو پلان دی. نظام همداسې جوړ شوی دی، ستا دپاره نه بلکې د هغوی دپاره. او کله چې دا نظام د خطر سره مخ شي، هغه که د مظاهرو د لارې وي، که د هنر او که یا د حقیقت د لارې وي، نو ځواب یې څارنه وي. قوانین تصویبیږي د امنیت په نوم، خو څه چې خوندي کیږي ازادي نه ده بلکې قدرت دی. دوی هر څه ویني، نه یوازې دښمنان بلکې تا، ما، موږ ټول. ستا ایمیلونه، ستا ځایونه، ستا غږ. حتی په ځینو ښارونو کې مصنوعي ځیرکتیا کولی شي ستا طبیعت فقط د تګ د اندازې وپېژني. ازادي له سره تعریف شوې ده. حتی انټرنیټ چې یو وخت د آزاد حقیقت ځای و، اوس محاصره شوی دی. تر بحر لاندې کیبلونه یوازې څو شرکتونه لري. دریځونه د الګوریتمونو لخوا کنټرولېږي او حقیقت هغه اوس د پیسو له مخې درنجمنې کېږي. خو بیا هم ډېر خلک دا تارونه هېڅکله نه ویني، ځکه دا نظام موږ داسې روزي چې ونه وینو. ښوونځی د پوښتنې پر ځای
د چپ پاتې کېدو درس راکوي، رسنۍ کیسې خرڅوي. نه حقیقت، دا ټولې هغه لارې چارې دي چې زموږ پام له رښتینو ستونزو او ظلمونو څخه اړوي. دا کومه اتفاقي خبره نه ده، دا د نظام خپله پلان شوې دسیسه ده. هلته نړیوالې غونډې د سولې خبرې کوي خو وسلې پلوري، عدالت ته ژمنې کوي خو ظالم حکومتونه تمویلوي. په خبرو کې یووالی، په عمل کې ګټه. او هغه خلک چې زیاتې پوښتنې کوي، افشا کوونکي مخالفین یا صادق ژورنالیستان، دوی غلي کېږي، تل د مرمۍ په واسطه نه بلکې په یوازیتوب، بدنامۍ یا ورکول کېدو سره. نو دا نړۍ څوک چلوي؟ بیره، ګټه، پټوالی. خو یو بل شی هم شته، باور. هغه باور چې موږ نشو کولی دا نظام بدل کړو. دا همغه وروستی قلف دی او تر ټولو پیاوړی دی. قلف ماتیږي، نظامونه له سره لیکل کېدای شي، واک پر چوپتیا ولاړ وي. خو تاریخ د هغه خلکو دی چې غږ پورته کوي، چې پوښتنه کوي، چې سترګې نه پټوي. دا نظام د خلکو ترمنځ د جنجال په جوړولو ژوندی پاته دی. چپه او راسته، نژاد پر نژاد، ملت پر ملت، کور پر کور، قوم پر قوم، پښه پر پښه وویشه، مخشوش کړه او تسلط پیدا کړه. دا تر ټولو لوړ چل دی. خو کله ناکله خلک دا نقطې سره مشلوي. هغوی پوهیږي چې دښمن یې ګاونډی نه دی، دښمن هغه لاس دی چې شاته پټ دی. او همدا شیبه ده چې فریب ماتیږي. او کله چې دا فریب ماتیږي، نړۍ بدلیږي، نظام نه تسلیمیږي بلکې خلک نور تابع کېدل بندوي. بدلون هیڅکله د اجازې له لارې نه راځي. رښتینی ځواک تل غږناکه نه وي، دا یو پټ اغېز وي، پټ لاسونه. خو همدا ډول رښتینې مبارزه هم پټه وي. د حقیقت یو کلیک، یوه کراره پوښتنه. ولې؟ دا نړۍ د زورولو لخوا جوړل شوې ده، خو دا بیدار خلک دي بیا یې جوړولی شي. هر ځل چې موږ د ځواک نښه نه بلکې ریښه پیدا کړو، موږ یو څه بېلته ترلاسه کوو. واکمن کېدو دپاره شرط ولسمشر کېدل نه دي، بس دا مهمه ده چې رښتیا ووینې، وپوښتې څوک پکښې ګټه کوي، څوک غلی ورک شي، څوک دا پرېکړه کوي چې قیمت به څه وي او څوک یې قیمت ورکوي. په تاریخ کې هر امپراتور ویل موږ به نظم راوړو، سوکالي او امنیت ورسره، خو د هر بیرغ تر شا حساب او د هر سرود تر شا رسید. نن امپراتور نه پرازمینه لري نه باچا، سرحدونه انټرنیټي دي، ځواک یې د بازار، کیبل او کلاود له لارې کار کوي. پوځ ته اړتیا نه لري، یوازې لاسرسي ته اړتیا لري. خو دا نظام له یوه شي بیره لري، پوهه. ځکه که خلک پوه شي، دا نظام نشي پاتې کېدلی. حقیقت دا نظام نه ورانوي بلکې خلکو ته ښیي چې دا چا جوړ کړی دی. نو کله چې څوک درته ووایي نړۍ همداسې چلیږي، ته وپوښته دا خبره چا کړې ده او که ته منې ګټه یې چا ته رسېږي. نن ورځ نړۍ د یوه زړور کس لخوا نه چلیږي. دلته نه یوازې یو ظالم شته، نه کوم لوی دسیسه جوړونکی. ځواک اوس د ډېرو خلکو په منځ کې ویشل شوی دی، خو دوی ټول سره یو موټی دي. دا نظام هغه وخت کار کوي چې خلک پام نه ورته کوي او نور سره مخالفت کوي. خو اوس خلک پام کوي، شاید ډېر نه، خو تر پخوا زیات خلک ویښېږي. هر قلم، هر فلم، هر بربنډ کوونکی، هر څوک چې چپ پاتې نه شي، دا ټول وزن زیاتوي. تاریخ به وپوښتي تا دا هر څه ولیدل، نو تا بیا څه وکړل؟ لیدل بس نه دي، عمل هم مهم دی. دا نړۍ د کوم معلومات طاقت لخوا نه چلیږي، نه د کوم شیطان، نه د کوم مغز چې په چوکۍ ناست وي. دا نړۍ د داسې نظامونو لخوا چلیږي چې د ځان ساتلو لپاره جوړ شوي دي، تر څو یو څوک راولاړ نه شي او دا سیستم بدل نه کړي.
موږ بېوسه نه یو، موږ یوازې خفه شوي یو. خپلواک هلته وي چیرې چې پام وي، او کله چې پام بل لور ته ولاړ شي راتلونکی هم ورسره بدلیږي. هر درواغو ته یوه پرده پکار ده. هر امپراتور چپتیا غواړي، خو حقیقت هغه رښتینی حقیقت جعلي ته اړتیا نه لري، یوازې یوه زړه ته اړتیا لري چې په لوړ غږ یې ووایي. دا یوازې یوه ویډیو نه ده، دا مشال دی، یوه هنداره ده، یوه کیلي ده. ته څه ورسره کوې؟ دا ستا کیسه ده، خو بیا به هېڅوک ونه ویلی شي چې زه نه پوهېدم چې نړۍ د چا د خوا چلېدله. هغوی دا دنیا د چوپتیا، تیارو او اسانتیا پر بنسټ جوړه کړې ده، خو خلک هغه وخت راپاڅېږي چې ورته ووایي، خلک هغه وخت راپاڅېږي چې ځان یې په یاد شي. بیا ښه فکر وکړه، پیسې چاته ځي؟ دا خبرې څوک جوړوي؟ واک د چا په لاس کې دی؟ ځکه نړۍ هغه ده چې ته یې نه وینې، ځکه هغوی نه غواړي ته یې ووینې. دا وه سوله ولوله. اوس ستا وار دی، د ویرې مه پټېږه، حق ته ودرېږه. نړۍ تل د زړورو لخوا نه بدلیږي، بلکې د هوښیارو خلکو لخوا هم بدلیږي.